په کندوز کې د کرنې او مالداري سکتور کاروباریانو او بزګرانو ترمنځ د اړیکو د رامنځته کولو په موخه غونډه وشوه. پیل کې د کندوز ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالداري رئیس مولوي امان الله حسن خبرې وکړې. د کرنې او مالداري سکتور کاروباریانو او د بزګرانو ته په اشاره وویل چې هڅه وکړي ترڅو د بزګرانو محصولات چې د ټولنې یو مهمه برخه ده په سمه توګه پروسس او د پلورلو لپاره د باور وړ بازارونو ته وړاندې کړي ترڅو بزګران ته ښه عاید ترلاسه شي. رحم د نننۍ غونډې هدف دا ده چې موږ هغه د حقین چې په کندوز ولایت کې کښت و زراعت کوي د هغه فابریکو والا سره چې په کندوز کې فعاله دي د هغو سره د موږ د دوی یو ځای کول هدف و اساسي چې دوی تولیدات کوي فابریکې والا او دوی خام مواد ورته تولیدوي زراعت. د کرنې رئیس د خصوصي سکتور د ودې په برخه کې د کرنې او مالداري سکتور د کاروباریانو لپاره د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. دغه راز د کرنې او مالداري ریاست اړوند یو شمېر خصوصي شرکتونو مسؤلینو د کرنې او مالداري ریاست په همغږۍ نننۍ غونډه د شمال ختیځ زون ولایتونو مالدارانو او بزګرانو ترمنځ ډیره مهمه یاده کړه او زیاته یې کړه چې بزګران خپل خام کرنیز محصولات شرکتونو ته ورکوي. وروسته شرکتونه د بزګرانو کرنیز محصولات له ښه پروسس وروسته په ښه کیفیت سره بازار ته وړاندې کوي. سر به خاطر از آمدیم که جنس‌های آورده شده خود را در ولایت کندوز به نمایش بگذارم که از قبیل پسته است، آلو بالوست، دیگه کشته است، آلوچه است، زردآلوست و غیره. دایر شده 80% موثر است به خاطر بازاریابی که مواد خام ما جمع‌آوری میشه. اینجا شرکت‌هایی هستند که در بخش پروسس و بسته‌بندی کار میکنن. ما میتونیم با یا قرارداد بکنیم تا محصولات خود از طریق از ما به بازار آزاد عرضه بکنیم. د شرکتونو مسؤلین وایي چې د بزګرانو خام کرنیز محصولات په ښه او مناسبه کیفیت سره پیرل کیږي او په دې سره د خپل هیواد تولیداتو کچه لوړه شي او د نورو هیوادونو خام کرنیز محصولات باید ونه پیرل شي ځکه په هیواد کې په ځانګړي ډول په شمال ختیځ زون ولایتونو کې ښه کرنیز محصولات شتون لري. باید کورني خام کرنیز محصولات وپیرل شي. دغه راز د شمال ختیځ زون ولایتونو څخه یو شمېر بزګران هم له دې غونډې ترسره کولو څخه د مننې ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بزګرانو او مالداران له دې له مرستندویه کرنیز سکتورونو سره همغږي کړي ترڅو خام کرنیز محصولات په ښه توګه په سکتورونو وپلوري.